السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې یو ښځه مړه سي، په نس کې بچی وي، دغه بچی نو بیا څه چم په وکړي یا څه په کېږي، دا بچی هلته ژوند کولی سي یا که نسي کولی. محترمو فقهای کرامو وایي که د ښځې په نس کې ماشوم و، هغه خلقت سوی و، ژوند یې کړی و، ژوند یې ښکاره سوی، نو بیا دې وایي د ښځې چپاړه خورچېرې کې راولي بس یې ځینې او که د کم عمر و خلقت یې نه و سوی نو بیا دې بس په ښخه کړي. هغه ماشوم چې مور مړه سي، هغه ماشوم خپله باره ورسره ختمېږي، ځکه د ده غذا هغه د مور د حیض وینې دي، چې کوم وخت ښځه حامله سي هغه وینه بېرته وګرځېږي، ماشوم لپاره غذا وګرځېږي. نو که حیات ژوند کړی و هغه ښځو ته ور معلومېږي، هغه دې بیا پر شین ور وکړي، نس دې ورچېرې کړي راولي، کږه کې حیات نه و کړی، اوس کار دې نه په لري. فتاوی هندیه جلد 5 صفحه 380 کتاب الکراهیه الباب الحادي والعشرون. او دغه رنګه فتاوی سراجیه صفحه 80 کتاب الکراهیه. او بل محترمینو ډېر تلوار مه کوئ، بعضې ورونه دي خوندې دي بس نو وایي جواب راکړئ. نو دا اوس خو یقیني زه د جواب نه وم، غاښو ډاکټر ته ورغلی وم، غاښ نشانه اخته خو یو جان مرګ یې راباندې تېر کړي، نو ریښې یې ورکټولې، هغه نشانه وه، ډېر په عذاب کړم. بیا او سبا راسه دا دوا وخوره، غاښ دې ډېر خراب دي، سبا بیا نشه واخلې. تر اوسه خو مې دا ژبه و دا یو طرف ته یو لکه د بل چا ته چې پرامښلولي درانه و، نه پوهېدم، اوس نو هېڅ سم شو. نو جوابونه وایم چې هغه صحت وي، وخت وي، تلوار ډېر مه کوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.